هو زمان تا دغه شي کوي انت څه بند کړ دا بنداو ما په طریقه زه یو کس ناکام کړی و زه به خاطره باندې وم مرکه سره د سره کې تا سره کې سلامونه پښتنه مینا احترامات ژوند په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ د صحت جامع پرته ولرئ قدرمنو درنو لیدونکو زه سراج الدین پژوا کې ما او دا بیا نو مشفق الله صمیم دی بیا پکې راچی شو نو بیا کنه بیا می مختاړ ورستاړ مطلب مختاړ دی وی کنه مختاړ ورستاړ دي ته نه خو زه خیر تاسو وي څه سره بس غره شه چار شي ته وای خو ما بیا نو مشفق الله خاصي خنو صمیم جان چیرته راغلی و لږ تشریحات پکې وړاندې کړه ته د تشریحاتو کې تکړه ها خو لیدونکو زما سلامونه هم ومنئ په دې هیله ما چې ټول براته روغ جوړ او شپې ورځې به در باندې په خیر او خوشحالۍ تېرېږي او خدای دې وکړي چې تم ښه اوسې درنو مینوالو خوږیاړو ولسوالۍ کږي بازار اړوند سکارام میلمستون ته راغلي میلمستون او شیریخ لورنځي ته نو دلته به له بېلابېلو مینوالو سره تاسو څه شی کوو پرنګ بسر کو خو د کار د لیدونکو به وایي چې ورا تاسو اول انټرو سب کړه کنه طبعا تاسو به کتلی تاسو په کړی نه مسله د سینه ده اول موږ مرکه سب کړی بیا ورسته کې موږ انټرو سب کوس لګي تاسو مطلب سب کړه کنه نو د اوس لګي کنه او جاری زمانہ ده نو دا یو مشهور ملمستون دی او تړي هدا پوري د زیات خلک د لری ولایتونو ولا سوالو څخه دل ترازی شیریخ په وړي کې نو شجان کوي او ترڅنګ دا چې په ژمي کې بیان ملمستون دی او په بل خبر دا شینوار صاحب نه لوته سمیم صاحب چې په ونی خو دی وخت مطلب پاړي غرزولې دي کنه دا اوس ګوري خسته پتاوي د مرتبه ځوانان ناسي او پاسا کې ګرمي خوني هم ورته برابرې کړې دي سیده کنه او په وړي کې خو به دا ځنه مطلب ټول شین سوري کنه هم په وړي کې مزيم په ژمي کې مزي نو لیدونکو راشي ورته دا چې دغه سي چې خوندور زینا خوند واخلي مزي وکي تفریح وکي ځان دا نه چې زه خسته ده ذایقه هم خبره ده کنه ذایقه خو ماشاءالله بيخي عالی ده نو لیدونکو کیمرې برخه کې رسول حمودین هم ملته کوي سکرام ملمستون کې راځي دغه جالبه او د خوندونو ډک خبرونه په تاسو باندې وګورو خو شاید وګي هم شي ځنې خوراکون تاسو د کیمرې په سترګې مون خایو خلبه ورته وګوره فریدي زنو سمیم سبزو او پرنګ باندې کاټ کو قدرمنو درنو زړه تر نږدې دوستانو بیا هم خره غلاس ستړي مشي سایکارام ملمستون کې او ملمستون هم ده او شیریخ هم پکې هرڅه کنه یعنی مطلب دا چې هر څه پکې شته ستړي مشي خره غلاس دا ګولې خیر دا سایکارام کوم ځای دا سایکارام او سایکارام مرسته ته چیرته ځې زه د سبره دي دغه ته قسم الله څنګه شه دغه ته قسم الله شه کرم خیر ته دلته وګوره دي ځکه کرم خیر ولدا ولې کرم خیر دی او ما غوځي چار څنګه دی ورو کیمرې مخ مرزه خان ډیره مننه خوشاله اوسئ تاسو نوم څه دی وانه مجید محمد ولی حاجی محمد ولی څنګه ژوندۍ څنګه د کاروبار دي شکر الحمدلله بس خلک گزاره کوي ډیر ښه او کسابه دکان څنګه ولا چې خدای خبر دا وشه چې دا چې بار تاسو مرکه کوي هوټل لپاره مرکه ده مرکه څه دی اور پاسابون مکو مړه ته څه خبره ده
ته غوسه نه غوسه نه خو تاسو ګورئ موږ ځان په عذاب کوو کیمرو ګورئ کیمرامین نشته دی حالت ورته بل څه درونه زه چې کرم خیر ته روان یم چې د کوم ځای ګاډي زی دا ما دا خو بوزه ما تاسو غلطه شي کوي ته صبر وځان ته ویل صبر وکړه تاسو څوک دی تاسو دی ما سره چې یو اوس کار تاسو ځان تاسو بند کړئ نه دا بنداو ما ته طریقه سره کې ها ډیره مننه اکثره یو شتانه کنه مخنه تیریږي صحیح دغه کسابي عام خلکو د لپاره هم دغه دلته کولای شي غوښه ترلاسه کنه ځان په دې هوټل کې عام خلک هم دلته کوي عام خلک د ټول دلته غوښه وړي دي نه وړي اخو شروال خپل د شروال سه هم دي نه غوښه وړي ټول خلک ملګری وایي چې دلته د ملګری زړی دا څورته میګي دا شی نه سړی خو لګوي نه بیا خو سړی سم کس پیدا کې سره مرکو ته په خبره باندې غوسیم لا کوي ولې د منشي شي د باندې چیرته څنګه ماته د سی برګ دا ساده سړی مړه هغه وساست شو دا راځه د سر کم ګډوډ مرکه شو دا ورته د سپوند مرکه درغلیو ما پختان دا شی و چې ځنی ملګری وای چې دا ملګری زړی میګي علالي دا خبره دلته ټول خلک دا شی زړی میګي علالي نه کړي چې تاسو ځوان میګي کوم ځین راولي یار څه عجیب دا د چل ټول خلک دلته دا ګوري سړک په سر باندې منګ چې اخرو یو زړی میګي چرانه علالي نه کړي چې ځوان کوم ځین راولي لندن نه راولي عجیب خبره کوي دلته ټول خلک ګوري چې موږ د خلکو په مخامخ باندې خسته په سونه او د شونه لالو نه دا خبره نشته شروال صاحب ګور راځي په خپل لاس باندې د سترګو لیدلې حال شروال صاحب من خپل غوړي مړي چرګان خرڅ کړي او پاس موږ د سینې کوچ موږ د شینه نه خرڅ کړي نه ما کړی دي ټول خلک په خلکو په مخامخ د شی مونږ کوو ډیره مننه خوشاله اوسئ دا چې تاسو دکان وخت مزید کی څنګه مشتریان شته کنه شته الحمدلله خو ځکه وطن راځي مو زړی میږي په خرڅي یار تاسو رقم ساته شته ناش زه بس ته ولي کې خبر ده چې موږ دلته تقریبا د 2-3 کال کېږي الحمدلله د پاک صابان خلکو نه وړي موږ نه وړي ځکه چې موږ خو شو زړی میږي په خرڅي موږ خو شو نه او دا اکړه خني میږي نه یار اکړه خني میږي او زړی میږي ځان نه جوړ کړه خبرونه خلک ګوري چې باندې شي ضرور او دا شی د او دا شی خبرونه د ورځ څو پسونه یا مطلب سیریال نه وای دوه دانې پسونه دوه دانې وځي او وړي او موږ څلور دانې پنځه دانې پسونه سیریال د دې وړي کې لږ زیات وځي ځکه چې میږي دا خبر نه پويږي نه خو دې په خبره پویدل سم سي جوابونه به درکولې مړه نو دا کنه شدا سمجه دا است کومه اکثر کوم نشخان ته صحیح دا است کزا یې مې ډیر خرڅيږي ځکه چې دغه د کنه بس میږي مریضان وي او ستاسو شو راځه دا ستر شخان درې جوړ شو مړه میږي مریضان نه پوجو ژمي کې تمام ملګا دا بل ورځ ما تاسو یو د څمګي زړه میږي او تراغوستي و دغه مریض و د زړی میږي د سوي مریض و ابل ورځ چې تاسو میږي راوځي مریض و زړه میږي په خرڅ کړي په خلکو باندې خېټو نه خلک دا یو ډرامه ده کنه چې ما نه ورونو دا خبره السینا دا چې ما کله والو خدای به برات شي دا سینا امین است مو ډرامو کار نه کوم خبرونه کوم نه دا چې ما نه والو خدای نه ځي خو دا پته ده وال څنګه خدای لاش خلاص سره ته ورته خزه کنه دا شکایت وکړي چې دا مړي میږي خرڅ کړي وي خاطر خېټه نه خراب او خرابېږي دا خام مخنه افغانستان د افغانستان چې روغ شي خرڅي دا خام خرابېږي ها صحیح مننه خوشاله اوسئ یا دا تاسو محکمه د پښتنه وکړه کنه دلته چې کوم خلک چې کار دی پار راځي د کوم مال غوښه زیاته خوښوي مخکې وړي کې سیرلی دي خوښه او د جمی کې پسونو زړو میږي غوښه ډیره خوښه د پسونو وړي کې پسونو وړي سیرلی او سیرلی په جمی کې پسونو دا پسونو د سیرلی د کوم ځای راولي تاسو دا موږ د میلون راولو بازار نه راکښ تاسو دغه څومره عمر کې تاسو راولي چې مطلب کنه غاښونه نه کړي غاښونه تل کړي راشنه شي به تل کې به راولي به زړی مړی اکړه خارې چې ګلنګي مروان د سات داري تي جاغه نه دا شی نشته دی دا د کار وګوره هغه تم روان نه نه دا شوینه موږ نه زړی مړی چې دا شوینه موږ نه دا شوینه موږ نه من خدای ته غاښونه نه کې واړه ورسره لګي راځي دوی ستاسو خبره خو سیده کړم خو چې غاښونه نه چې غاښونه شنه شي ولويږي به راولي او وایي چې شنه شي نه
ته په خبر نه پي نه خبر نه پي دی خو سم جواب مکتب لوسته نه مکتب نه لوسته نه کنه ما ګور څومره تکړه سړی دی روزانه او خصي خو بحث سره کوي تا بحث نه بل شي جوړ زما کوم سیده ډیر مننه باندې اوسېږي او بل خبر کدا چې تاسو خپل په دکان کې څونه پر شاګردان دي ما سره نشته شاګردان خو سره څلور دانی وو اوس یو کړی دی یو دا دی یو بل وسره دی هغه باندې مقصد لری مری منځي بس لګي دا د پړ کې لری دا پټ کوسینه مر هوادوال کوم پیغام لري بس دا پیغام چې راش دا سړی میږي چې علالي انده وخت تی وی سم نو بس پیغام شي بعد کا کنه پیدا ایسه ولې څنګه ته چل دي چې بس موږ دلته ټول خلک ګوري ټول خلکو موږ ته یو بیار نه دغه اوس خلک دلته راځي او بس بازار کې وځ دلته درې نیم سو ورکول کیلو دا به په 200 ورکې په 200 نه یو نیم سو نه سل به ورکې تاوان دی چې خل باندې خرڅ دا اوس هم چانه دا ټول برابر دا مرکه به سر نه کول شو خزه وستان دې مننه او بس تا کو شو دې خوشاله شو دې مننه دا نو خدا مرکه کړو دا بازار دا شی ساتل دي دا هغه بل وته مړ اشاره وکړه یار نه په دې سره بس پوه شو نه اشاره وته وکړه هغه ته اشاره وکړه نه ولا چې بس زمانه اشاره چا ورته نه ته دا نه وراغه بل په خوده کې نو خپل پوه شو دا ما وی کنه دا لري کنه دا به سره بس ډېر رانه وره ازم نه خوشاله اوسې ګور هغه اول ستر کې ګوز دې ډاري خوشا شو خو به ورسره دا پوه شو ما قبل ته دا شی ازم خپکی خو نه نه خفانه شو یار نشری او نشری قدرمندو خوږو درنو زړه ته رانږدې دوستانو مینوالو بیا هم ښه راغلاست په دې هیله چې سید کرام شریخ پلورنځي او په څنګ کې دا چې اوس وخت کې رستوران هم دی د دې ځینې ښارونو تاسو کتلی اوسېږي مشر سره ولاړ دی او دغه رستوران ته دا هم راغلی دی چکر راوهلی دی په یو موضوع به هم ورسره بحث وکړو چې هغه تفریح ارزښت دې په تړاو به هم ورسره بحث وکړو او په څنګ کې به ځینې نورې پوښتنې هم وکړو د موټلې دغه ځای په اړه باندې سلام علیکم ستړی مشر ښه راغلاست په خپرونه کې وعلیکم السلام ورور څنګه یې ښه الحمدلله شکر دی خوشحاله اوسېږئ لیدونکو ته ځان ور وپېژنئ زما نوم مجاهد دی د خوږیاڼو ولسوالۍ د خوځاخېلو د کرې د کمبو کلي اوسېدونکی یم او نن د جمعې مبارکه ورځ ده او د کږې بازار ته د چکر دپاره راغلي یو او داسې اوس د سیکرام دپاره هم داسې چکر وویللو چې دلته پکې خوراک وکړو ډېر ښه خوشحاله اوسېږئ او دغه د مجاهد صاحب تخلص مو څه دی تخلص مې جهادیار دی مجاهد جهادیار که نه مجاهد جهادیار څنګه چل څنګه یې ښه طبیعتونه ښه دي وخت ښه تېرېږي الله خدای وبخښي څنګه چل مرکه شروع ده ځان دې پکې وغورځول څه دی څه شي برکه ده ونه ګورې څه دی خبرې مې څه هم نه غورځي کنه موږ دا خبره څنګه کټ کړو دا مزاحمت شو ما چې زما سره لږ برخه پکې واخلم که ظلم دی یو نه مشکل نشته دا نور هیوادوال هم شته بیا به تا ځانګړې بیره مرکه واخلو څه ده او درې شم کنه کودري کنه د کار د خپل مجاهد صاحب دی خو نږدې شه مهرباني ښه که تاسو دا ورته چې خپل په کوم کار باندې بوخت یاستئ زه خو صبر کار نه کوي خو بس ښه ګورې دلته راغلی وزګار دی نور به څه کار خیر ده خو بس خو تا چې شي کار کوي خو کار نشته خو وزګار دلته راغلی بس ګرځي راغلی نو خو دا چکر ته غیتالی څه چکر زرار زه غازپور نو کوسه راشه نو مزاحمت څوک نه کوي دا څوک دا استاد دا څوک دا لکه دا اوس ګوره خلاص رانه غلی نه شو داسې مه کوه که نه ته چې اوس دا بیا موږ څنګه دا جوړ کړو دا خپرونه ښه مننه خوشحاله اوسېږئ استاد محترم څومره وخت کېږي چې استاد وي زما وروره تقریبا دغه 10 څلوېښت کاله به کېږي چې استاد کېږي
استاد ته زما وروره 15 کاله کېږي چې زه استاد یم د وزیر ماشومتوب د وخت د استادي کوله او د جهادي لیسې څخه فارغ شوی یم په خپل د توحیدي ارسم چې د مصنفي دی او 2 کاله مې دلته د خوګیاڼو په درمعلمینو کې زده کړه کړې ده په الحال د کمبو په لیسه کې څنګه یم استاد ډېر زموږ موضوع ده د تفریح ارزښت په ژوند کې کنه په دغه اړه کې بحث سره لګو کوي تفریح ټول ته باید مونږه پیغام دا ولې خبر نه پوهیږي چې بځای لګي غلط کې زلا خبر لګ باندې کیږي زموږ چې لږ په وسره ده تفریح وروره د انسان ژوند لپاره او د اعصابو د نورمال لپاره ډیر کار کوي کله چې موږ په سیم کې شاګرد تنګ شي پیسې د سره نه یو چکر یو هدا شاګرد تنګ شي بیا به څنګه کو هغه شاګرد څنګه ورکو تفریح کوي پوه شو کنه دا چې تش جبم یو بیا تش جبم د سره یو تفریح کوي اردا ډیره سخت ولا یاره سخت دي خپه کړو مړه د سیمه کوه موږ د کوم سره راغلو ته موږ سره څه کې دا ولا صحیح کار نه ده مړه ها وسام محترم خپل د تفریح خاطر باندې شي طبعا زده کوونکي په ښوونځي کې تنګي کنه اکثر استادان اجازه نه ورکړي چې تفریح وکړي کنه خپل څنګه اجازه ورکړي کنه نه زه په خپل ماته اجازه ده په خپل اجازه نه ورکړي زه په خپل اجازه ورکوم ماشومان دي تنګيږي په سیم کې ځکه بل سره او په نوبت باندې به نوبت او ته هم اجازه نشته دی خو د خاص تفریح وته نه ورکړي دا توسول نه پریدي دا توسول پریدي نه ولې پریدي نه اور ته باندې شي وي دي مړه غلې کې نه زلاړ شه خډيره من نو سم محترم ته دي خو نږدې خیر ورکړه د کیمرې فلم نه مو وځګنه دی رستورانت د هفته کې څو ځله راځي کنه بيخي راځي نه په جمعه کې 3 ځلې وته راځي بس چې دته موقع پیدا کیږي په جمعه کې ځکه چې د جمعې په ورځ زموږ چوټي می او دلته رسو چکر څنګه دی د غزيت څنګه دی ذایقه څنګه دی دغه ماشاءالله ډیر عالی ذوق او د غار څه ذایقه برابر ده بس ارز به کې ملاويږي بس ان شاء الله چې ارز پریمان دي مړه دا ما خو د نوز غمبل د مشرب خاطر باندې سم کوونو مشکل لري کزين کې څه مشکل لري خو زلاړ شه دې مشرب خاطر باندې او تاسو ساده ولا شي عجیب کار داخله کوي ولا ها مشره کلیوال ژوند څنګه دی تاسو کلیوال ژوند زیات خوښي کنه د خارج ژوند زیات خوښي یاره خارج ژوند خو ډیر خدای ځکه چې الله بس ټرکې رکشا سره بس هغه اطراف ژوند ډیر خفن کوي خوښ هوا پکې خوي او موسم سره خو خارجاتو کې خو ډیر ګرد او غبار هم خو کله چې اقتصاد به خوي د خارج ژوند خوي خو د اطراف ژوند زمونږ د غریب خلکو لپاره ډیر خوي صحیح یادوان تاسو چې غریب خلکو د پاره خوي څنګه غریب خلکو د پاره خوي کاروبار په خار کې زیات څنګه خو بدل مالداري به کوي بس د چرګان مرغان به ساتي او د زر کې به خبره دا ده چې د اطراف ژوند په دې وی کې څه وی کنه وخت په تیریږي او په خار کې په کاروبار نه کیږي شي ځکه لکه په اطرافو کې چې کوم صفه په فالکو بس الو باندې وخت تیریږي په خار کې خو پاغه وخت نه تیریږي په خار کې په چی باندې وخت ابل سم محترم دلته په اطرافي ساو کې اکثر د ماشومان جدي تړي په پټي کارونه کوي کنه به امتحان وخت کې کله راځي ته ځین اکثر په کې کمزوري څنګه نمبر ورکوي کنه ورکوي هغه د بار خو خپل پرچا حلو دا مثلا د خپل پرچا حلي چې پرې د هغه شاګردان ډیر خسته ذهني چې هغه دونه چوټي هم نه کوي هغه په خپل تکړه دي ځکه کار کوي وته پرچا حلي بس پرچا څوک نشي حلولای ورور هغه خپل حلي پرچا خپل حلي کله دا شی وي چې مطلب هغه پرچا نه حل کړی تاسو سره کومک کړی ولا هر کړی سره کومک کوي بس دا خبره چې د سلويخ نمبر حقيقي دا وته 500 سر کوي حل کړی نه کم بل سم محترم په دې اطرافي ساو اکثر دغه د استادان خلک شین وړي کنه دا خلک دا خبر نشته کدرو نه دا دروغ دي شي هم نشته دا شی څنګه چرګان وتر وړي څنګه شي نه دا شی نشته دا چا زل یو کس نه کم کړو زبر خاطره بنته مرکو سره د سره کې تاسو سره کې هغه دغه خاطره بنته یو زل کم کس نه کم کړو بیا وته کړه کچرګي شروع وته راوړي بس په مغرب باندې به کامیاب دا د ځان لګي هغه شی نشته دی خو شولې او دا مرګري مټول شو بده خبره ده سم کوه دا ولا کچرګه صحیح کله دی استاد غلطي کې کنه کوم شاګرد نه سخت وهل شوی دی یاره نه وهل شوی خو نه دی ځکه چې استاد مو ته کله شیطانه کوي به لګي تهدیدو خو نور هغه شي نه کله شاګرد کو څه وته کې به وته لګم چوري مم چوري وږي ما شاګرد لپاره توصيه تاریخ نه چې تاریخ وای کنه چې درم نه د سره به موږ څه خبره نشته دی وروره د ماشومان په روزنه کې کنه
طبعا استاد ډیره تجربه لري کنه وهل زیات مفید دي کنه تشویق یا مطلب تشویق وهل ګټل ماشومان په تشویق هم نه کیږي کنه بس نه وهل محل ورکی بس د کله استاد وهل شاګرد ته ورته ورشي هغه د مکتب څخه زړه توريږي او بس بیا مکتب پرېږدي او استاد محترم تاسو پښتني خو زموږ جنرال دي کنه په هر برخه کې دي نو کوم خوراکونه زیات خوښوي تاسو یاره دوی چې بس کېږي بازار ټینډي ډیر خوښيږي یاره رښتیا خبره یې مړه د پسغ وخه او دغه شین خو نه پسغ وخه پسغ وخه سیدا نو موږ به تاسو سیول پسغ وخه تړي هدا پوری وس نه رسی کنه لکه تړي هدا پوری دغه غریبي او فقر د سیدا چرګوړي دم نه خوري که ورسیږي د پسغ وخه سیدا وته یعنی مطلب کار رسیږي پسغ کنه رسیږي به استاد به اشتیا باندې مړه په دې وخت پسغ وخه کوي یاره پسغ وخه مې نه وريږي او دغه خوراک دي څنګه په دې ژمي کې دا خو دا د دې ګور تاسو سو ګورئ په دې رستوران کې اندغه شی خوراک دی د پسغ خو چرګ خو سوخ خوراک چې کوي هغه د پسغ ډېر زوري ورسېږي پالک هم سره خوري مړه خو نور څه کوي او اساس زړه دی غواړي چې بهر ته چکر وای د مطلب تفریح خاطر باندې مطلب خارج ملکونو ته ځي کنه نه چې ته موقع ملاويږي ولا خارج ته نور موږ نشو ځکه چې موږ چکرې لاړ شي کنه چکرې خو چې फायदा شي چکرې په وخت ته پیدا شي خو بس نګران نه بوځي هغه کامي ته بلاړ شي نور بچی ته لاړ شي یار کما کې بشیر خو خوري زمانه خوشاله اوسېږي دغه پروستوي کې د رستوران په اړه باندې یا مطلب د غزې په اړه باندې نظر څه د هیوادوال څه وای د یو خولي زبردست ساحه د تراپی ساحه د چکر د پر هم مسایده ده او د غزې کې چې مطلب څو شکار کې تکړه وسازان هم دي هیوادوال پیغام ورکړي دی په اورور څوک چې دلته بازار ته رسید د غزې ته خاصه خوراک او صفا خوراک د فوش ولې په بازار کې د سرکو په سر باندې خوراک نه کوي هغه سړی مریضوي او د غزې مفید ګټور دی باید په د غزې کې خوراک وکړي ډیر من کوم پیغام خو لري دا خو دې په تړاو باندې پیغام نور کوم پیغام نه چې بازار نور هیوادوال هم راشي بازار راشي او دغه خپل خوراکونه ستاسو خبرې مان آزادي وخوري سوال السلام ډیر مننه تا مننه تر خبرې مکوه اوسه محترم دې خو بیا خیر لګ دې خو نږدې شه ته اکثر دې میک نه لښاله ځي کنه پیسې کې سره مخکې د خبرول نه مخکې د یادونه کړو زما راکنه کوم ځکه وزي فشار د کلیپ لره مګنه خو بس وای چې بس خو زما دغه مرګ له 14 مریض وکنه د پاند په خاطر باندې ما چې موږ دلته رسار شون لګ وخت نیول کیږي او تاسو ډاکټر ور سره مخ چې خو فشار تکلیف دي ختم شو ګوره خالي دې موږ خبرونه خپل مرګ سیستم او زما څه مشکل نه صحیح ډیر ښه کور دی ودان الله دې خاله او بال لره الله تعالی نړۍ مننه ستا حوصله ستا مینا ستا محبت دا ډیر زیات و دا لکه د مشفق الله سمیم نمیږي زما ملګری دی اساس تاسو حوصله معلومه ولا شي مشر څومره حوصله لري تبلیغي سب څومره حوصله لري ماشاءالله تبلیغان حوصله لري کور ودان زمانه مشار خپشه خو بنه کنه او بل خبره دا ویډیو نشر کو کنه شر نه کو هغه تاسو خپل ته بره خو زمانه ان شاء الله وسې کور ودان قدرمندو زړه ته رانږدې دوستانو مینوالو بیا هم ښه راغلاست صحیح کرام مېلمستون کې یو په ژمي کې ښه مېلمستون ښه پیتاوي او ښکلې ساحه او په پسرلي کې بیا منظرو نه ډکه ساحه همدغه ده ځکه چې غټې غټې ونې او د هغې ښکلې یخ سوري نو اکثره ځوانان له لرې ځایونو څخه دلته راځي او دلته نو بیا چکر هم وهي او مېلمستون ته هم راځي ښه استاد سره دی او دا هغه څوک دی چې د سمبوسې او هګۍ او پخې او بیا تاسو ته په خدمت کې درکوي سلام ستړی مه شې ښه راغلاست په خیر اوسې استاد ژوندی اوسې ډېره مننه تا ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسېږي نوم دې څه عبدالرشید مې نوم دی عبدالرشید استاد عبدالرشید او تخلص دې څه دی دوستم عبدالرشید حقسار حقسار مې نو دا ستر سمبوسې چې تاسو یې اخیستل دغه سمبوسې او دغه خدا به ورکړي ملګري راشي کله ودرېږه نو خو مرکه دونه خبر راته څه د خدای د پاس دګل شوی د خلاص نو هغه ځای معلومه رشید د نوم بله رشید سي تاسو خبرې کوم ځای اوسیدونکي زه د لغمان الینګار ولسوالۍ اوسېدونکی ماشاءالله ماشاءالله فعلا وزله ژوند کې او د بازار کې فعلا په بازار کې اوسېږم څنګه دا خبره مې زه نه پوهېږم دا څرګند څه څنګه نه پوهېږي غټ سړی نه پوهېږي دا خو څه شی شو زه خو خدامت ته ورته دا کار نه دی زه څنګه ما خو واسطه دا استاد اسپانه کې تاسو نه عام خلک تاسو اسپانه کې پرې دی نه ته ودرېږه دا دوباره خلاص
بل دا اصول هم نه دي کنه چې یو څوک شي اخلي راځي هغه به دلته بهر کې څنګه چل صحیح دا ورور د دې ګورم مزاحمت دی نشي څه خبر نه زه تل تکر موږ ما بل سره درس پټی کې زه به کوم درګم تا خبرې وورم خبرې سي اجازه ودرېګه خو دې سیمه کوم چې تاسو مزاحمت پکې شروع کړه دا خو خو سم محترم زده کړې مو کړې دي بله څوم سینه پورې زده کړې دویم پورې دوله سم سره پورې دویم تاسو په خبرو نه پوهیږئ نو خبرې کوم ما چې ګاډي وړي نشي کنه مړه تا نو عمر کې زیات د ماشاءالله تجربه زیات لري کار کې تکړه دي دولسم پورې مکتب ته به راځي غړس په ځان خطا کې دا خلاصي کار نه دی مړه دا څه شو خاصه محترم دی ورځ د څومره سموسې بخوي ورځ به تقریبا یو 2.5 سموسه په خاو څومره 2.5 سموسې لکه څومره سوپ خرڅوي تقریبا 10 فکر سالور کیلو شلمنه تقریبا غالبا راځي شلمنه چې ډیره خواري وږي زلار زه مهرباني وکړه زه اسې مزاحمت هم شروع کړم Shake it, another amount of Razi. The Verano is out there. خطر ازور کما ته خبري ختم کو سره ازور کما او زمانه ژوند هو سي کور د ودان او تاسو په پسخانه کې څونه پرکار کوي مونږ په پسخانه کې تقریبا 2 کسان 3 کسان صحیح مشر ته کنه مشر زه کله کله غوسی ور باندې کې کنه نه ان شاء الله ډېر مینو محبت سره غوسی ور باندې کې نه یو بل ته احترام لرو ګوشه درنوای لرو ګوشه چې دا مطلب کنه چې د کار د سې کنه دومره ګورنه ګډ ورشي بیا څه کوي بیا سناسخ یو په اتفاقا یو کینو په سم خبره باندې سمو ګوشه کوی کوم نه او مشتریان مو څنګه دي څومره خلک راځي ان شاء الله مشتریان مو ډیر زخت زیاده دي کوشه ټول کنه خوشاله عامل څه دی چې دومره خلک ته خبر به کې وایي کنه مړه اور دا وزور جانا اور جانا صحافت کوم تو کینا او که بعد د کینا زد راځه ما صحافت ده خبر باندې وایي کنه ډیر خوشاله اوسئ الله دې لران ما مخکې یادونه وکړه چې کنه دلته استادان او شاګردان او بل دغه تفسیر خو شوی دا خو خبره راځي دا خو سوپ کې دا په سوپ کې چې سوپ کې چې او بل څومره خو راوړي ورته تقریبا 6 کیلو غوښه راوړي 6 کیلو غوښه 3 کیلو سوپ کې چې 3 کیلو د پاسه شو به د پاسه ور باندې وړوي ایو پلیټ سوپ په 100 روپے باندې ورکوي سپیشل سوپ 500 روپے ورکوي څنګه 500 روپے ځانګړی سوپ چې کوم دی کنه ګرم دې درته په خو عادل ته دې چې ګوش دا تاسو په خو ما ته مو لکه زه تا ته ما ته راوړم چې زه دې ته راوړم کېنه څه کېنه کنه ها یا څه واچو هغه څه پکړه واچو زه به وې سم وای خدای پاک کېنه کیمرا تا کوم یا څه پکړه ورکو ښه ډېر ښه خوشاله اوسئ او بل دغه چې د سکرام شکو مساله دا خپل د کنه په کرای دا په کرای په کرای مصارف ټولوزي او بل تاسو ملمانه په وړي کې ځدی که په ژمي کې ځدی وړي کې زیاده یو ژمي کې داسې کارم ژمي کې کمی تاسو به دغه شریخ چې کوم دی کنه دغه موسم فکر کوم دی کې تاسو سودا زیاته کیږي نه دی وخت کې لک سستي کې وړي کې زموږ وړي کې شریخ مطلب وړي کې کنه په ژمي کې دا سموسه زموږ ډېر خرڅېږي سموسه فقره دا کوته وړي خورم پوښه لګه فر ګډیرا سیستم را سوی غواړي زه تاسو حسابي کوم ښه ورما تاسو راو زه به تاسو ور باندې راو زدا مرګري ورو رسیږي
روړو هدا کې به زمړه کنه اور خبر نه پوي ولا کې پوي موږ څنګه موږ شي پر وړو بله نو څو کې ولا شي په ګاری کې بخیه ته د ګرمي ته ته لږ صبر کړو په ځته کې صبر کوي شي کنه شي اور دا ته یې استاد دغه مله کې اور دا واخله دا په ګوره بس ته وخره چې دا څنګه د دې څه خواري اصلي شو دا د پیکون نه تعال الكاميرا توري ورا كنت دي خمر راسك الكاميرا زخبر المنت اللي خراب اول استاذ دلته برق سیستم څنګه دی برق مو خپل لرو دلته برق هم چې دی ژوند کړی دی ژوند کړی دی او ډیزلي برق هم لرو ها ډیزلي برق څه شو دا برق هم څنګه د سټابلیزر ورته غړي لګول شي کړی دی فریزر استولیزر هم لګولي ماشینونه هم لګولي دي سولري برق ته دا ترخی دي دغه چې تا چولې د مړ لری که زدان خپل لری دا مړ مخ رسخان شروع کړه رسخان دي شروع کړه دا خلک نه دا شي نو دا ټوګه ته جوړ کړي نو استاد به وړي روزانه کال ته کنه سمون سره جنگ کوي کوم وای او ما و لا ورته محمد ته دا غوړي را باندې واچو نه دا د سره ما دا څه بیرون وته ما ساو کې تاسو غوسه سره کوم سره ورته ما اوسه ما په ما یار ما نه مخ په کار اوسه ما نه په ما پیغام دی او ورسته کې هیوادونو تاسو پیغام څه دی زه استاد دا استاد ته پیغام وای تاسو پیغام ما ته پسته پیغام وای پیغام څه دی بس پیغام انده دا چې بس دا دغه پکوړې سمې پخې کی بس نه ان شاء الله کسب پکوړې لګې ده خوري کې هغه خوند ونه کې تا هیوادوال پیغام پکوړو ټکر وای میانو سره ټغر وک ټکر وسره خستا پیغام څه دی ملګری ستا پیغام مې دغه چې خو ځوانان هغه وکي مکتب وای مدرسه وای بس خپل زده کړې وکړي نو دغه باندې خوشاله اوسې تراشه اوسه محترم تراشه د حوصله غر د کاروبار تکړه سړی یعنی په کاروبار کې هم داسې خلک په کار دي چې زیات حوصله ولري په ژوند کې خلک حوصله بد ولري ځکه حوصله د ژوند یو برخه ده دا مشفق الله سمینو می بازار ولې مې چې دغه ستاسو حوصله څنګه ده د شکل کله کنه مطلب حوصلهګي وکړي سوپ وسوځوي یا پر مثال پکوړه وسوځوي کنه مطلب حوصله ډېر ښه شی ده کنه نو خپشي خو بتنه نه بالکل خپنه شوي نه دا وګي کاکا چې بخښو نه وسی دغه ویډیو نشر زمانه خوشاله اوسئ الله دې خاله غوسه پکې ور نشته ده زما وطن یوټیوب چینل قدرمندو درنو لیدونکو زړه ته رانږدې دوستانو مینوالو وګو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې ته خو ماله پرېږده یار خبرو ته زما د زړه مینوالو ستا د زړه نه ستا د څیرې مینوالو ما د پښتورګو مینوالو پښتورګي دي شل شوي ختم دي نه کتونکو راغلو کاږي ولسوالۍ ته کاږي ولسوالۍ کې ماشاءالله نو بیا یو ښکلی او زبردسته میلمستون او شعري خپلورانجه سیکاران ته راغلي وو تاسو ته خپرونه ریکارډ کړه تاسو وکتله په دې هیله چې د خپرونې نه خوند اخیستی وي او بله خبره دا چې موږ هم پکې ډوډۍ هم نوشي جان کړه شیریخ هم او تر څنګ دا چې تاسو هم راشئ ښه ځایکه لري ځکه چې وطن دی وطن کې داسې ښکلي ښکلي ځایونه چې شتون لري راځئ چکر یې ووهئ او د دغه ځایونو نه خوند واخلئ نو خپرونه پای ته ورسوو څنګه صمیم صاحب بس خوږو مینوالو خپرونه په همدغه ځای باندې پای ته رسیږي او هیله لرم چې تر بیا چې زه مرتخ مې نه پرېږده که نه یاره هیله دا ده چې د دغې خوندورو پرینکونو به مو خوند اخیستی وي او تر دې دمه به مونږ سره پاتې شوي اوسئ او نو تر بیا پر ضد مشفق الله سمیم او تاسې راجدین په ژواک بیا حاضرېږو تر هغې مو په پاک الله سپارم خدای پامان ښې چارې